یو سهار یو بوډا سړی د ساحل په غاړه روان و چې یو ځوان هلک یې ولید. ګوري چې له شګو څخه یو څه اخلي او سمندر ته یې غورځوي. کله چې هلک ته نږدې شو نو پوه شو چې ماشوم هغه سمندري ستوري چې د سمندر د څپو له امله په ساحل کې ایسار شوي وو سمندر ته غورځوي. سړی هلک ته په نږدې کېدو سره له هغه څخه پوښتنه کوي، څه کار کوې؟ هلک ځواب ورکوي، که چیرې دا سمندري ستوري په ساحل کې وي او لمر پرې راوخیږي نو دوی ټول به مړه شي. بوډا سړی په حیرانتیا سره ورته وایي، مګر دا مهمه نه ده، دا بې شمېره مایله ساحل دی او دلته زرګونه سمندري ستوري شتون لري. که ته هر څومره سمندري ستوري بیرته اوبو ته وغورځوي په دوی کې به هیڅ بدلون رانه شي. هلک په بیړه سره ورښکته شو، بل سمندري ستوری راواخیست او سمندر ته یې وغورځاوه. ویې ویل، دغه یوه لپاره مهمه ده. د کیسې هدف د بریا چانس او د خنډونو اندازه مهمه نه ده، ستاسو کړه وړه بدلون رامنځته کولی شي. تیارې ته پر لعنت ویلو د یوې شمعې روښانه کول غوره دي. له څاڅکو څخه دریاب جوړیږي. د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره د یو څه ترسره کول د هیڅ نه غوره دي.